درنه شروع کړې وکړئ. دوستانو سلامونه او درنښت لرم تاسو معززه کورنۍ او دوستان مو صحت ولري. بیا هم دغه ټولو مجردانو څخه په بخښنې څخه چې د لیست څخه پاته دي او یا تر اوسه پر خپل ارمان ته نه دي رسېدلي، بس دعا به ورته کوو چې لوی مهربانه بېنیاز او سر ځواکمن الله جل جلاله دې بخت ورته خلاص کړي او خدای پاک دې خپل ارمانونو ته ورسوي، پر ژوند ورځ صحت او کورنۍ مو دې برکت سي. دا دی کارونه سره ترتیب و تنظیم یې د خیر سره شروع دی، هغه شان چې د لمر څخه بد نه وړي هغه مو نو دلته ورته د هر ناوې او زوم ته دغه چې تاسو وینئ تقریبا شپږ جوړې یوازې چپلکې او بوټونو دا شان دي تر ترموزه پورې تر پرشه تر ساعته پورې. واه څومره ښایسته ساعت یې کلیوال ساعت ورته وګوره چې اوس یې نظر نه کوم مات نه څي ورته وګورئ دوستان. دا دی د میهن سټیل ساعت دی، دا ترموز هم میهن سټیل دی. ورته وګوره دا د ګیلاسونه په دې پیالو کې به د خیره سره دواړه چای څښي. څنګه ښه خوند کوي چې دواړه د ناوې او د زوم ګیلاسونه دواړه یو رقم وي. څنګه ښه خوند کوي. د سبا دپاره نو پلان روان ده. هو پلان اوس بس داسې موټران راځي بالا خلکي دا تر اوسه پورې مو نه دي معلوم راته چې هر ناوې او زوم ته به څو کلمه سي، څو کلمه سامان، خو تر شپېته اویا کلمه سامان به زه فکر کوم چې ډېر دي، تر اویا کلمه به هم زه فکر کوم، تر اتیا څه کم اتیا کلمه سامان به وي، ځکه چې 10 کلمه یوازې لوښي دي، 25 کلمه یو رقم زنانه آرایش دی او یو دوه درې څلور پنځه شپږ رقمه دي که څو مردانه د آرایش د سامان دی. نو کارونه سم دي. بس دوستان خدای پاک د ټولو د زړه ارمان ورته پوره کړي. څنګه ښه خوند کوي. پاخته دي اوس نو هغه بوټونه نور بوټونه چې دي هغه بیا د دغه څخه دي عفوا مو شو دا اوس نو هغه دي نور هغه پاتې دي یو موټر هغه یو دوه نفر لاپې سره ویشتل یو بل ته ول زما د پلار چې واده و ول یو موټر یوازې مالګه پکښې کار سوله، بل چې ورته وکتل تر دې خو باید زم تر دې کم نه سم ول زما د پلار چې واده و ول پسته یو موټر سرخمرچ پکښې دغه سوله پکښې کار سوله. نو اوس دا ډلهییز واده چې دی یو موټر یوازې ګلان پکښې کارېږي. خو لافې نه دي حقیقت دی دوستان. والا څنګه ښه خوند کوي کلیوال صاحب. ډېر خوند کوي چې د یو چا د زړه ارمان پوره کېږي.